یو ولی دے سلطان الاولیاء، یو عالم دے قاضی ضیاء الدین. دا عالم کار دا دے چې چرتا رباب یا داب وغیرہ غگیگی بد دے ورپسې وئی. دا عالم کار دا دے. سلطان الاولیاء مجلس کے بچرتا رباب مباب غگے دا. بحر العلوم لکلی دی کانا مولانا روم یسمع ربابا. سسنه چې تاسم پر ربابونو شروع کئی. مولانا رومو سلطان الاولیاء مجلس کے رباب غگیگی. قاضی ضیاء الدین وی دا پلیت او مردار مرگرو تیوی رازم واللہ کے پریدم. ورغلے دے مجلس تا ورننوتے دے او پی ورطوب کری. چه ورطوب کری دی سلطان الاولیاء پا دی ازمک رئیشتے. بیا چی سبال بیا ورغلے دے بیا ایرانی ولے دے دی ازمکی ویشتے دے. بلا ورځ بیا ورغلے دے رباب غگیگی بیا ایرانی ولے دی ازمکی ویشتے دے. پا سلورم ورځ چی ورغلے دے نو قاضی ضیاء الدین دیر کوششو کو خو سلطان الاولیاء پزمک رونیشت. واپس راغے مرگرو تیوی دا مردار زدب سر بگورم دادی دادی. چی راغے مریدانو ورطوی صاحب خبر دادا چی دا دو زل خود رویشتو دا پا درم زل دی ولی رونیشتو. وی پریدئی ہے. وی نا حل بوے. وی نمی پریدئی وی نا. وی سلطان الاولیاء چی پڑون بیزل پاسے دا او دا باندے حال راغے نو زچ ورپسے ورپاسے دم دا روح اول اسمان تا پرواز کرے. نو اول اسمان پورے زمان رسائیم کے دا رومی نیو دا دی ازمکی نیوش. پا دویم ورس چی دے بیا پاسے دا او زور پسې ور پاسېدم نو د روح سدرة المنتهى ته رسېدلی. نو هغه ځای پورې رسایي زمام کېدا رومي نیو د دې ځمکې مې ویشت. په دا درېم ځل چې دی پاسېده د روح د سدرة المنتهى نم پرواز مخکې کړی. زه چې ورپسې ورالم راته وی چې قاضي صاحب دې ځای نه مخکې ته نشي. عزیزانو د شریعت دا عالم دے او د بزرگای دا عالم دے. خبر راغے چھے قاضی ضیاء الدین بیمار دے سخت بیمار. سلطان الاولیاء سڑے ورو لے گلو چھے ورطو ہے چھے ز ستا تپوس ترازم کڑے ور سر پرزون دی کافر و مرتدی ورطویلی دی او جواب ورولے گلو چې زستا تپوس ترازم. زمونږ دې پوس پرې کړي قوم ته وګورئ. مونږ به داسې وکړو چا سره چې ما پرزونې کړي زه به د هغه تپوس ته لاړ شم. لاړ به شئ. تاسو دا شیخان صاحبان بزرگان نیکان چې چا ستا نامه بیا اودس اخیستي او هغه بیماري ته به تپوس ته ورشي. بزرگی ولایت و بزرگی دیتا ہوئی. سلطان الاولیاء تپوس ترازی قاضی ضیاء الدین ورتوئی چھے ورتو آیا چھے زما دنس حالت تے زمڑ کے گم او پا دی وقت کے زد دی بدتی مخ نگو نیگو. قاضی ضیاء الدین تا چھے دا سوال جواب ورولے گلو سلطان الاولیاء تا نو آغا جواب راولے گلو چې زه دومره بے ادبه نه یم په خدای مې دې قسمی چې ستا کور ته د تلو اراده مې وکړه نو د ټولو بدعاتو نه مې توبه ویستې خو ما خپل تپوس ته پرېږدم. قاضي ضیاء الدین ته چې دا خبر ورغی چې توبه یې ویستې ده وی او صاحب نو قاضي ضیاء الدین خپل پټکی ورکو
وی د دروازې نه تر ما پورې زما دا پټکې وغوړوئ او سلطان الاولیاء ته وایي چې په دې خپې ږده او ماله راشي. عزیزانو د اخلاقو دا عالم، د حقانیت دا عالم، د ولایت او د بزرګۍ بیا دا عالم.